د پخوا زمانې کیسه ده. یو ښایسته کلی و. د هغه کلي خلکو به ډېر په خوشحالۍ ژوند تېراوه او د دې کلي یو مشر و چې د هغه نوم و سردار خان. سردار خان ډېر مالداره او یو ډېر نیک او رحمدله انسان و. همیشه به یې د غریبانو مدد کولو او د هغوی ضرورتونه پوره کول. څه وخت پس د سردار زوی پیدا شو. سردار د واده 10 کاله شوي وو خو سردار د اولاد د نعمت نه محروم و. سردار خان ډېر خوشحاله و او ټول کلي ته اعلان وکړ. والا زما د طرف نه تاسو ټولو ته د پروګرام بناده تاسو ټولو به زه یو هشته پروګرام کوم ټول به راځئ. په سبا باندې د پروګرام ورځ وه. ټول کلیواله د سردار ځای ته راغلي وو. ټول ښه خوشحاله وو او د خوراک پخولو والا هم راغلي وو. رنګ رنګ خوراکونه یې تیارول او دا ټول دغسې د خوراک تیارولو کې مصروفه وو. خو یو ساعت پس چې دوی وکتل نو پوه شول چې د دوی نه میان هېر شوي دي او ټول خوراکونه شته خو صرف میان پکې نشته. دوی چې کله دا خبر سردار خان ته ورسول نو سردار خان اعلان وکړ. چا چې ماله زر تر زره میان د ورسول زه به هغوی له انعام ورکوم. د سردار خان دا اعلان چې کله خلکو واورېده د انعام په لالچ باندې ټولو خلکو کونډې او جالونه واخیستل او د سیند طرف ته منډې وهلې او ډېر وخت تیر شول او ډېر کوششونه یې وکړل. تر اوسه پورې چا هم لا میان نه و نیولی. په دې کلي کې یو غریب سړی و چې د هغه نوم نواب خان و. نواب خان هم ځان سره کونډه واخیسته او د کلي نه ډېر لرې د سیند په غاړه کېناسته او د میانو نیولو کوشش یې کوو او په زړه کې دغه سوال کوو چې یا الله زما مدد وکړي چې ماته دا انعام میلاو شي. لږ ساعت پس د نواب خان په کونډه کې یو ډېر غټ ماهی ګیر شول. نواب چې کله دا ماهی ولیده نو ډېر خوشحاله شو. فوراً یې ماهی ځان سره واخیستل او د کلي طرف ته په منډه منډه روان شو. چې نواب د سردار خان حجرې له راورسېده نو په ګیټ ولاړ چوکیدار چې د هغه نوم دلاور و یو ډېر لالچي او خودغرضه انسان و. نواب یې ودرولو او ورته یې ویل چې دننه به نه ځې. زما یو شرط دی. که دا شرط زما منې نو بیا دې دننه پرېږدم خو زما شرط دا دی چې کم انعام تاله سردار خان درکړي په هغې کې به نیم انعام ماله راکې. نواب ډېر غریب او مجبوره انسان و. د مجبورۍ نه یې د دلاور دا شرط ومنه او د سردار خان کور ته روان شو. سردار خان چې کله ماهی د نواب سره ولیده نو ډېر خوشحاله شو او پخولو والا ته یې حکم وکړه چې تاسو اوس خپل پروګرام او دعوت مکمل کړئ. سردار خان د نواب نه ډېر خوشحاله و او ورته وویل وایه نوابه چې څه دې پکاړي که سونه غواړې پیسې غواړې کور یا ځمکه غواړې دا زه نن ډېر خوشحاله کړم چې څه غواړې تاله زه نن درکوم. نواب سردار خان ته په جواب کې وویل خان صاحب ماله په انعام کې یو 100 ګولۍ په دې ملا باندې راکړه. سردار خان چې کله د نواب دا خبره واورېده نو ډېر حیران او پریشانه شو. خو بیا هم دا د نواب غوښتنه وه نو سردار خان اعلان وکړه چې نواب ته په انعام کې 100 کوړې ورکړي. کله چې د کوړو د وهلو ټیم راغلی نو نواب خان سردار خان ته وویل سردار خان دلاور چوکیدار هم راوغواړه. هغه ماته ویلي وو چې کوم انعام درته میلاو شي نیم به پکې ماله راکړې. سردار خان چې کله دا خبره واورېده نو په ټوله کیسه پوه شو. دلاور له اواز وکړه. دلاور په خوشحالۍ را منډې کړې چې اوس به ماله هم نیم انعام راکوي. دلاور چې کله راغلی نو سردار خان ورله ډېر غوسه شو. تعاله شرم نه درځي چې د دې غریب سړي د مجبورۍ نه ولته فیدو چې ته پخپله به تروي محنت به دې کړو او مایې به دې رانیولو نو ما به تاله هم انعام درکړو.
دلاور چوکیدار پوه شو چې سردار خان لا ټولې کیسې پته ولګیده او په جړا شول د سردار خان له معافي غوښتل شروع کړه او سردار خان ورته وویل چې تاله ستا د لالچ او ستا د ظلم کولو سزا ضرور پکار ده. دینه پس اعلان وکړه چې د نواب خان دا ټول انعام یعنې دا 100 واړه کوړې د دلاور چوکیدار له ورکړې. دینه پس ته دلاور چوکیدار له 100 کوړې ورکړې او ښه سخته سزا یې ورکړه او سردار خان نواب له د هغه د محنت کولو او د هغه د دومره غټې عاجزۍ غټ انعام ورکړه او د خپل انعام سره سره په خوشحالی کور ته خپلو بچو ته لاړه او بل خوا دلاور چوکیدار لا د هغه د لالچ او په غریب باندې د ظلم کولو سزا هم میلاو شوه او د هغوی نه پس ټول کلي خلکو خوراک هم وکړه او خوشحالی هم مناو کړي. دلاور لا د خپلې غلطۍ احساس وشو او په سبا یې د نواب نه معافي وغوښته. نواب ډیر ښه انسان او دلاور یې معاف کړه او د دې نه پس د ټول کلي خلکو په خوشحالی ژوند تیروه. نو زما خوږو بچو په دې کیسه کې زموږ دپاره دا سبق دی چې لالچ همیشه انسان په مصیبت کې ګیروي او بل دا چې د زر کامیابېدو دپاره شارټ کټ لاره انسان له فایده نه ورکوي.